په دې کې هیڅ شک نشته چې په ځینو حالاتو کې موږ مجبوره کیږو تر څو خپل ماشوم سکت کو یا یې له منځه یوسو او دا شرایط مختلف کیدای شي. اما یو شي ته مو پام وي چې د لومړیو 2 اونیو نه وروسته د اسلامي اړخ نه تاسو نشئ کولی ماشوم په دې بهانه سکت کوئ چې یا مو اقتصاد ښه نه دی یا تاسو نه تېروتنه شوي یا دا ماشوم پرته د یو مواجه دلیل نه غواړئ. دا کار نشئ کوی ځکه د 2 اونیو نه وروسته د ماشوم زړه نور کار کوي او هغه یو ژوندی انسان دی او تاسو نشئ کولی چې یو ژوندی انسان په ډېرې اسانۍ سره له منځه یوسئ یا یې سکت کوئ یا یې ووژنئ. دا دومره مفته خبره نه ده ځکه په اسلام کې ګناه لري او تاسو باید دې ته متوجه وئ له اول نه. د همدې دپاره مختلفې لارې شته دی چې تاسو باید ورته پاملرنه وکئ تر څو تاسو بې وخته خپله میرمن حامله نه کړئ. یا که ښځه یاست تاسو هم باید متوجه اوسئ چې که یې وخت نه دی که تاسو نشئ کولی لازم تدابیر ونیسئ باید حاملتوب ته مهم تدابیر ونیسئ او مختلفې لارې شته دی چې په دې اړه موږ بحث کړی دی. نو په ټوله کې احیانا که چیرته اوس شرایط داسې دي چې ماشوم باید سکت شي او ماشوم ډېر هم غټ دی د دوا په واسطه نور دا کار نه کیږي یوازینۍ حل لاره یې کلینیکي ابورشن دی یا هم د عملیاتو په واسطه د ماشوم چې دی ضایع کول دي یا د ماشوم له منځه وړل دي. نو دا مختلف عوامل لري. مثلا یو سناریو پکې دا ده چې مور له حده ډېره ضعیفه ده او که چیرته دا ماشوم پاتې شي کیدای شي دا په عملیاتو باندې بالاخره نړۍ ته راشي او دا عملیات د 50 سلنو نه ډېر خطر لري د مور دپاره. یعنی د مور ژوند واقعا په خطر کې دی د دې ماشوم د پیدا کېدو سره او دا امکانات شته دی چې د دې ماشوم د لویېدو او د پیدا کېدو په وخت کې مور ووژل شي یا مړه شي. نو دلته د مور ژوند مهم دی ځکه مور کولی شي بل ماشوم ته ژوند ورکړي او مور آلریډي یا وار له مخې په دې نړۍ کې لګیا ده ژوند کوي. نو په دې شرایطو کې بیا موږ کولی شو چې ماشوم سکت کو عملیات د سکت وکړو. دا خبره ولې کوم معمولا په افغانستان کې دغه د سکت مسله او د ماشوم د ضایع کولو موضوع جدي ده. ډیری خلک فکر کوي چې دا کار باید اصلا ونه شي حرام 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 حرام. نه په ځینو شرایطو کې حلال دی او د حلالو شرایطو ته باید تاسو متوجه اوسئ. یوه جنۍ د 14 کلنه جنۍ ده دا حامله ده په 3 میاشتني اولاد باندې. په دې 3 میاشتني اولاد کې د دې مورکۍ ګېډه تر دې حده پورې پړسېدلې یا غټه شوې چې د دې ګېډه وړه ده چې حتی ګېډه یې شلېدلې درزونه یې پیدا کړي. ډاکټران وایي وروره که ته 9 میاشتې دا ماشوم د دې په ګېډه کې پرېږدې نو شاید د دې ګېډه وچه وي شاید په دې دومره فشار راشي چې د ملا مرۍ له منځه لاړې شي او شاید نه بلکې پرته د شکه مور کیدای شي مړه شي. نو په دې شرایطو کې چون مور وړه ده دا نشي کولی یو نارمله ډلیوري یا یو نارمل اولاد ولري. حتی په عملیاتو کې د دې مرګ د دې او د دې د ماشوم د مرګ چانس شته او ډاکټر مجبوره ده چې بالاخره د یو ژوند وژغوري. نو په دې حالت کې د 14 کلنې هغه کوچنۍ جنۍ ژوند وژغوري یا د هغه ماشوم ژوند وژغوري چې کوچنی دی او د هغه د ژوند ژغورل هم مطلب د سختیو نه ډک کار دی. یعنی که موږ مور پرېږدو چې تر 9 میاشتو پورې د دا ماشوم په خپل ګېډه کې وساتي او دا یې وساتي او په 9مه میاشت یو پیره مور مړه شي او موږ د عملیاتو په واسطه دا ماشوم راواخلو بیا یې په ماشین کې لوی کو بیا د مور د مینې نه پرته لوی کو په پوډري شیدو یې لوی کو. اسلام بیا دې ته جواز نه ورکوي. اسلام بیا په ښکاره شکل تاسو ته وایي چې مور ستونزه لري د مور ژوند په خطر کې ده. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول کې باید دې احتیاط کړی و خو که د احتیاط نه خبره ختمه شوې اوس حامله ده او تاسو فقط یوه ټاکنه لرئ چې یا مور وژغورئ یا ماشوم وژغورئ نو تاسو باید مور وژغورئ. اکثرا زمونږ د جنسي برخې ډاکټر صاحبان هغه میندو ته چې کوچنیانې دي همدا ورته وایي چې ولا موږ ته خو اجازه نشته ده چې ماشوم سکت کو تاسو له دې ځای لاړ شئ. که چیرته تاسو زمونږ هغه مشران پوه نه کوي چې هغوی د دې اجازه نه ورکوي که چیرته تاسو د تخنیکي او تخصصي اړخ نه دا موضوع ورته تشریح نه کوي نو هغوی څه پوهیږي
زموږ علماو ته چې یو څوک لاړ شي چې والا وروره زه مشکل لرم غواړم خپل ماشوم مې سکت کم ځایي کم د عملیاتو په واسطه ماشوم مې همچنان ستونزه لري ځکه د مورکۍ ژوند یې په خطر کې دی. هغه ورته وایي چې ته ډاکټر سره مشوره وکړه چې ډاکټر څه وایي. ډاکټر بیرته وایي چې والا موږ ته اجازه نه راکول کېږي وروره که تا ته اجازه نه درکول کېږي ته دا پیشنهاد وکړه دا ستونزه حل کړه. متاسفانه زه شخصا د دې شاهد یم چې 14 کلنه جینۍ 15 کلنه جینۍ 18 کلنه جینۍ چې په کلو بانډو کې یو چاته ورکړې ده 12 کلنه جینۍ چې یو چا په نکاح کړې ده وروسته د هغې ماشوم په نس شوی دی په 3 میاشتنۍ او 4 میاشتنۍ کې دې کوچنۍ جینۍ ته شدید دردونه پیدا شوي له حده ډېره ګېډه لویه شوې ده د ګېډې د پاره کېدو د شکېدلو چانسونه یې ډېر شوي دي خونریزي شدیده درلودلې ده دی راوستې د شفاخانې ته په شفاخانې کې ورته وایي چې ښه ډاکټر صاحب څه وکړو ډاکټر چې کله ویلی دي چې والا دا جنۍ خو وړه ده د دې ژوند په خطر کې دی باید ماشوم ضایع کړو سړی راجګ شوی چې نه ماشوم څنګه ضایع کوي ولې د مونږ والا داسې ښځې وې چې د 12 کلنې 10 کلنې وې ماشومان یې راوړي دي دی څنګه نشي راوړی دا به پرېږدي دا ظلم دی کاکا جان تانه به د دې کار خدای پوښتنه کوي که هغه 10 کلنې م راوړي پرته د دې چې ماشوم یې مړ شي یا هغه خپله مړه شي مطلب تعالی کړي او کیدای شي د هغې 10 کلنې جسامت دومره و چې وشي کولی دا کار وکړي. په ځینو شرایطو کې جغرافیا ته په کتو حالت ته په کتو ځای ته په کتو فرق کوي. یوه جنۍ زر بالغه کیږي یوه جنۍ په 10 کلنۍ کې کولی شي چې ماشومان راوړي. په ځینو کمو شرایطو کې مثلا که د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګورئ هغې ډېرې کوچنۍ جنۍ سره هم واده کړی اما په عربستان کې چون ځمکې ګرمې دي هلته د نمو زمینه مساعده ده هغه بالغه وه اما دا په دې معنا نه ده چې تاسو په هر ځای کې دا ظلم وکئ. که چېرته تاسو ګورئ چې د یوې جنۍ ژوند په خطر کې دی د ماشوم له امله یې او هغه بالغه نه ده هغه جسماً آماده نه ده کوم اصول چې اسلام وایي کوم اصول چې زما پیغمبر پرته د شکه مراعات کړي دي ته نشي کولی دا ظلم وکړي. او زموږ ډاکټر صاحبان چې وایي چې والا موږ پوهیږو چې د جنۍ ژوند په خطر کې دی موږ پوهیږو کوم کار چې شوی غیر اصولي غیر اخلاقي او غیر اسلامي دی ولې موږ ته د جنۍ د ماشوم د سکت اجازه نشته بس پرېږدو چې هر څه وشو او بالاخره پایله یې هم جنۍ مړه شي هم ماشوم مړ شي. دا قوانین باید تغییر شي. نو کلینیکي سکت اول باید تر دې حده خبره اوږده نه شي په هماغه ابتدا کې تاسو باید متوجه اوسئ چې آیا زما میرمن د ماشوم د ولادت توان لري د دې ګېډه دغه توان لري چې 9 میاشتې ماشوم وساتي په خپل ځان کې او د دې دپاره د مطمئن کېدو مسله نسایي ولادي ډاکټر ته لاړ شئ د جنسي برخې ډاکټرانو ته لاړ شئ د هغوی سره خبرې وکئ مشورې وکئ په کوچني سن کې وادونه مه کوئ حتی د خپلو وینو ګروپونه لطفا چک کئ. یو ماشوم پیدا کیږي ګوري شل دی یو ماشوم پیدا کیږي ګوري فلج دی ولې د خاله لور راجګه شوې ده د کاکا د زوی سره یې واده کړی د دواړو د وینو ګروپونه یو دي څنګه یې مخنیوی شي ډېره ساده که مو اول نه د خپلو وینو ګروپونه لیدلي وه که اول نه مو د نسایي ولادي ډاکټر مشوره اورېدلې وه خو تاسو ته ډېره ساده راهنمایي کوله په 3مه میاشت کې یا په 4مه یا په 9مه حالت ته په کتو 3 پیچکاریګانې تا ته کولي زوی به دې روغ جوړ اولاد به دې روغ جوړ ټول عمر به اوس هغې ته خفه کېدې نه ټول عمر به هغې ته پریشانه کېدې نه. نو لطفا دا مسایل مد نظر کې ونیسئ او ځانګړي ډول نسایي ولادي او جنسي برخې ډاکټرانو ته وایم لطفا وګورئ که چېرته یوه جنۍ کوچنۍ ده که چېرته یوه جنۍ نشي کولی صحیح ولادت ولري که چېرته د یوې کوچنۍ جنۍ ژوند په خطر کې دی د غلطو تصمیمونو له امله د هغې سره مرسته وکئ تر څو هغه ماشوم چې د دې په نس کې دی حد اقل د دې مور یا د هغې ماشوم ژوند وشي ژغورلی او په کومو شرایطو کې چې اسلام سکت حلال ګڼلی دی د هغې شرایطو او د هغې مزایاو نه د یو ډاکټر په توګه استفاده وکړئ. سکت په مختلفو ډولونو ترسره کیدای شي. مثلا یو نفر د زینې نه راغورځېږي یوه جنۍ ده حامله ده او په ګېډه باندې ضربه ویني دا نو د تروما له امله یا د صدمې له امله د ماشوم د ضایع کېدو خبره ده. یا مثلا
یو څوک فورسفلی ابورشن کوي، خاوند یې راجع کېږي، دا وهي، مجبوروي چې دا کار وکړي. مختلف حادثې شته، مختلف عوامل شته ده چې د ماشوم د ضایع لامل کیدای شي، او د یو سکسولوژیست یا هم د جنسي برخې د یو متخصص او د نسایي ولادي د متخصص په توګه تاسو باید پوه شئ چې که چیرته تاسو ته یوه مور راځي چې د هغې ماشوم سکت شوی دی. مثال یې درکوم، تاسو ته یو سناریو وایم. فرض وکړئ یوه جنۍ تاسو ته راځي، ګورئ چې د تناسلي آلې نه یې وینې روانې دي او دا تاسو ته وایي چې زما ماشوم والا په کور کې ضایع شو. اوس نو تاسو باید پوه شئ چې اساسي لامل د دې ضایعاتو څه شی و. آیا مورکۍ چا وهلې؟ آیا مورکۍ د کوم ځای نه غورځېدلې؟ آیا مورکۍ قصدن دا کار کړی؟ آیا د دې سره نور ظلم شوی دی؟ هغه ابعاد باید وڅېړئ، هغې ابعادو ته په کتو خپل تشخیص باید وکړئ او د هغې تشخیص په اساس باید د دې خورکۍ سره مرسته وکړئ. متاسفانه اکثرا د نسایي ولادي برخې ډاکټران یا د جنسي برخې ډاکټران هیڅ د دې پروا نه کوي چې څوک ورته ولې راغلی، ماشوم یې سکت شوی، وایي سکت شوی، بلا مې ورپسې په مای څه. نه، ستاسو وظیفه ده چې پوه شئ چې هغه خورکۍ په کوم خطر کې ده، د کومو ستونزو سره مخ شوي، او د هغې ستونزو نه د هغې د ژغورلو دپاره څه کوی شئ. د همدې دپاره هر ډاکټر کولی شي په شفاخانه کې دفتن د جنایي برخې نه مرسته وغواړي، د پولیسو نه مرسته وغواړي، تر څو یو انسان چې په خطر کې دی، تر څو یو انسان چې په ستونزه کې دی، هغه وشي ژغورلی. زما ښه په یاد چې زه د شفاخانې نوم نه اخلم، اما یوه ورځ یو هلک موږ ته راغلی و چې چاقوي خوړلی و په ګېډه کې په دې ساحه کې، او د دې سره یو بل ځوان و چې غټ غټ بروتونه یې وه، ډېر کثیفه څېره یې درلودله. نو ټول پوهېده چې یو څه خرابه دي، ځکه هغه ماشومي خبرو ته نه پرېښودو، فقط موږ ته یې همدا ویلې چې زر زر عملیات وکړئ، موږ یې د دې ځینه وباسو. موږ زنګ ووهه جنایي برخې ته، دغه شفاخانې د دولتي شفاخانې په جمهوریت وخت و. نو هغوی راغله، د سړي چې دی کونج ته کړه، عسکرانو سره خندا و مرکې و کیسې شوې، فکر کوم هغو ته یې پیسې ورکړې او د هغوی خوله یې بنده کړه. زه لاړم، زما یوه همکاره وه جنۍ وه، هغې ته مې ویلې چې دا هلک حتما په مشکل کې دی. هغې ویلې پرته د شکه چې په مشکل کې دی، اما موږ څه نشو کولی، موږ خپل کار وکړه، پولیسو ته هم خبر ورکړه، پولیس هم د سړي سره جوړ شو، فقط عملیات یې کوي ګنډوي چې پرېږدي لاړ شي هلک. زه لاړم، هلک سره څنګ کې کېناستم، ورته مې وویلې په اشارې چې هېڅ خبره هم نه ده، ماته حال ووایه. بالاخره پوه شو چې هغه یې د بدخشان نه اختطاف کړی و. دا هلک راوستی و چې په هوټل کې ونسئ، ویې ګډئ، او کله چې دا په هوټل کې په زوره ګډوو، هلک ویلي چې زه نه ګډېږم، دی په چاقو وهلی او دلته یې شفاخانې ته راوستی و. وروسته چون زه په یو رسانۍ کې یم، نو ما زنګ ووهه، د رسانۍ له لارې ملي امنیت خبر شو. ملي امنیت چې راغله، زموږ د شفاخانې هغه پولیس هم بدل کړه، دا خلک یې ونیول، هغه هلک هم بیرته چې دی بدخشان ته خپل کورنۍ ته وسپاره. دا د یو ډاکټر وظیفه ده. که چېرته تاسو ډاکټر کېږئ، ټول کار یوازې ګنډلو، سیري کولو، دوا ورکول نه دي. په ځینې حالاتو کې د خطرونو منل دي او د انسانیت ژغورل دي، ځکه خو موږ ته وایي ژغورونکي فرښتې. که چېرته موږ په مختلفو شرایطو کې ژغورونکي فرښتې ونه اوسو، بیا نشو کولی چې د ډاکټر هغه اصلي مفهوم نورو ته ورسوو. نو د سکت مسله هم همداسې ده، مختلف عوامل کیدای شي ولري، کیدای شي جنایي پیښه وسي، کیدای شي تروماتیکه پیښه وسي، کیدای شي تراژیدي. د دې د خاطره چې زه دا مسله لږ څه نور هم واضح کړم، یو شی باید ووایم، په افغانستان کې تقریبا 45 سلنه جنسي قضیې کیدای شي جنایي اړخ ولري. یوه جنۍ راځي یو ډاکټر ته، ورته ویل کېږي چې موږ پیسې درکوو، د دې جنۍ ماشوم چې کوم دی دا سکت که. په اصل کې دې جنۍ ته یو ځوان فریب ورکړی دی، د جنۍ سره یې جنسي اړیکه نیولې ده، د جنۍ ژوند یې تباه کړی، جنۍ حامله شوې، اوس ورته وایي چې اولاد د سکت کوم او بل چاته به نه وایي. د هغې کورنۍ اصلا خبره نه ده چې زما لور د کوم چا سره په اړیکه کې وه او د هغې له امله ده اوس حامله شوې. په ځینو شرایطو کې ډېری ډاکټران وایي چې که کورنۍ پې خبره کړو شاید دا ووژني، په ځینو شرایطو کې ډاکټران وایي چې بهتره ده کورنۍ خبره کړو، اما نه، تاسو حالت ته په کتو باید تصمیم ونیسئ. ځینې وختونه که تاسو کورنۍ خبره نه کوئ، د دې جنۍ د ژوند د بربادۍ لامل ګرځي، ځکه ځینې هلکان کیدای شي د دې نه بارها سوء استفاده وکړي، بارها د دې ستونزې سره دا مخ کړي. په ځینو شرایطو کې که دفعتاً تاسو د هغې کورنۍ ته ووایئ، کیدای شي د یو غټ شر او جنجال لامل شي. نو تاسو باید تحلیل ولرئ، لومړی باید د مریض اعتماد لاسته راوړئ، هغه ګواښونو سره چې مریض مخ دی هغه باید له منځه یوسئ. ډېری نجونې کیدای شي داسې وي چې مثلا یو نفر یې بربنډ انځور پیدا کړی او دې ته یې ویلی چې که چېرته ته ما سره جنسي اړیکه ونه نیسي، زه د دا بربنډ انځور نشروم.
جنۍ ورسره جنسي اړیکه نیسي، سبا ته جنۍ حامله ده او دی راولي چې سکت کې چون دا سړی پیسې لري او جنۍ هیڅ هم نشي کولی. نو موږ هغه نفر چې راځي او وایي چې زه غواړم ماشوم مې سکت کم یا له منځه یوړم ویسم، معمولا موږ هغوی ته په بده سترګه ګورو. په اکثرو شرایطو کې داسې نه ده. کیدای شي هغه فرد چې راځي خپل ماشوم له منځه وړي نور مجبوریتونه ولري کوم چې موږ یې باید پیدا کړو، د هغې مجبوریتونو نه دا وژغورو. او یا کیدای شي دا فرد هیڅ مجبوریتونه ونه لري بلکې دغه یو اساسي تیروتنه وي چې د اسلامي اړخ نه جواز ولري چې موږ دغه کو دغه ماشوم یې ضایع کړو. نو مختلف ابعاد دي محترمو ډاکټر صاحبانو د جنسي برخه کې په داسې په ځانګړي ډول د سکت په شرایطو کې چې تاسو باید ورته متوجه اوسئ. دغه کومې کیسې چې زه کوم کله چې تاسو شفاخانې ته ځئ هغې محیط سره اشنا کیږئ دا ټول بیا تاسو پوهیږئ چې زه غواړم څه ووایم او تاسو پوهیږئ چې تاسو باید څومره منظم تحلیل ولرئ، تاسو باید مریض څومره درک کړئ، د مریض ماحول ته باید څومره متوجه اوسئ، د مریض د سکت یا د ماشوم د ضایع کیدلو شرایط باید څومره په پام کې ونیسئ. زه یو بل لنډ مثال درکوم شاید په دې بهتره پوه شئ. مونږ ته یو ډاکټر صاحب راغلی او خپل هم ډاکټر صاحب او ډېر نیک انسان او ډېر اسلامي فکر خاوند انسان و. د خپلې مېرمنې سره راغلی او وایي والا ډاکټر صاحب دا زما مېرمنه ګورې یو خو وړه ده او یو بل اولاد هم لرم او د دې ماشوم هم په نس دی او که چېرته دا ماشوم راوړي دی راپورونه دي راپورونه یې راته وښودل چې کیدای شي د دې ژوند د خطر سره مخ شي. نو ما د ملای صاحبانو سره مشوره کړې ده، نورو ځایونو کې مې هم خبرې کړي دي، ټولو راته ویلي چې ته باید ماشوم ضایع کړي. نو که چېرته تاسو لطف وکړئ دغه د ماشوم په ضایع کې ما سره مرسته وکړئ. کله چې موږ ولیده رښتیا مورکۍ ظاهرا ډنګره وه، اسناد مو ولیده پرته د شکه د دې ژوند ته خطر و، نو هیڅ ستونزه نه وه، باید موږ د دې ماشوم ضایع کړی و. ما ویلې صحیح ده صاحب موږ به تا معرفي کړو د موږ نسایي ولادي برخې ته، هغوی به تصمیم ونیسي چې څه کیږي. ده ویلې سمه ده دا یې ولېږه معایناتو ته. خورکۍ ته مو ویلې چې خبره څه ده؟ ویلې والا هېڅ خبره نه ده، ما یو ماشوم راوړی پرته د شکه یو کال مخکې، ظاهرا زه کمزوری یم ما ماشوم راوړلی شم، ولې خاوند مې ضد کړی چې زه ماشوم نه غواړم، لطفا زما ماشوم رانه مه اخلئ. تاسو ځینې وختونه که ډېر اندک شي ته پام ونه کوئ ډېره غټه تېروتنه درنه کېږي. زما خپل ملګری د اسلامي فکر خاوند په خپله ډاکټر جعلي راپور جوړ کړی چې د مورکۍ ژوند په خطر کې دی، په داسې حالت کې چې په خطر کې نه دی. نو تحلیل ته باید پام وي او خپله دا مورکۍ راضي نه ده چې خپل ماشوم له منځه یوسي. نو موږ بیرته بهانه وکړه هغه ډاکټر صاحب ته چې والا که ماشوم ضایع نه کړي بهتره ده، فلان دی بستان دی، بیرته مې هغه ته قناعت ورکړه. اوس یې ماشاءالله هماغه ماشوم یو زوی دی او ډېر سخت ورته خوشحاله دی او شکر خدایه چې دا مې ضایع کړی نه ده. نو د ماشوم د ضایع کولو مسله همیشه بده نه وي. اسلام ځینې حالاتو کې اجازه ورکوي وایي کوي، اما همیشه خم نه وي، ځکه خو اسلام ورته وایي چې حالاتو ته په کتو حرام هم دی. نو دا داسې کار دی چې شرایط پکې ډېر زیات مهم دي او د جنسي برخې د یو ډاکټر په توګه تاسو باید دې شرایطو ته پام وکړئ او په صحیح وخت کې سمه فیصله وکړئ. دغه دوم برخه کې هم زه غواړم لږ څه کار وکړم. تاسو کولی شئ د پیلز یا د درملو د لارې د ماشوم د ضایع کولو دوره یوازې په 2 لومړیو ورځو کې تاسو ته حق درکول کیږي د یو مسلمان فرد په توګه. د 2 ورځو نه ورهاخوا که چېرته خبره کیږي بیا نو ګناه ستاسو ده، ځکه تاسو مختلفې لارې لرئ چې د هغې نه استفاده وکړئ تر څو ماشوم ونه لرئ. که چېرته دا ټولې مختلفې لارې چې تاسو یې لرئ د یو نه هم استفاده نه کوئ او بیا ستاسو مېرمنه چې دی حامله کیږي او په دې د 2 ورځو نه ډېر وخت تېرېږي نور بیا نشئ کوی چې ماشوم ضایع کوي. په دې 2 ورځو کې 2 ساعته ګولۍ دي او دا ګولۍ کولی شي چې دننه ماشوم چې لا تر اوسه پورې هسته جوړه شوې نه ده د هغې هستې د ورانولو مانع شي. اما په اسلامي اړخ کې یو ځل بیا هم وایم په مجرد د دې چې ماشوم زړه پیدا کړ نور هغه یو انسان دی او تاسو بې دلیله نشئ کولی چې د هغه قتل وکړئ. نو تاسو په پیل کې ولیدل چې څنګه د ماشوم د ضایع مسله کار کوي. هغه مهم موارد چې کوم چې باید ما ورته اشاره کړې وه هغه مې هم تاسو ته در واورول. انشاءالله چې د یو جنسي برخې ډاکټر او د یو نسایي ولادي ډاکټر په توګه اوس تاسو په مغزو کې دا وي چې کله څنګه پرېکړه وکړئ د ماشوم د ضایع کولو یا د سکت کولو په مورد کې. تر بیا مو الله مل ښې چارې.